السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یي. دې ویډیو کې موږ وایو انګلیسي لنډې یا وړې جملې. هغه جملې کوم چې بګنر والو دپاره دي، بیسیک انګلیش جملې چې دي. دې سره موږ تلفظ هم لیکلی، ځکه چې زیاتره دوستانو ویلي چې تلفظ هغه سره هم ولیکئ چې موږ پرې واضحه پوه شو. نو دا بګنر والو دپاره دي. about this په دې اړه about this په دې اړه یا دې باره کې. say it ووایه. say it ووایه. carefully احتیاط سره. carefully احتیاط سره. زه تم فلان کې کار وکړه خو carefully احتیاط سره. I know زه پوهیږم. I know زه پوهیږم. I mean زما مطلب. I mean زما مطلب یا زما مقصد. کله چې ته خبره کوې ته زما مطلب دا دی. I mean زه داسې څه غواړم. I mean یعنی زما مقصد مین دا دی، زما مطلب دا دی. I mean زما مطلب. next time بل وخت. next time بل وخت. ته د فلان کې کار درته وکم. next time بل وخت به درته وکم. feel it احساس یې کړه. feel it حس یې کړه، احساس یې کړه. my feelings زما احساسات. my feelings زما احساس. مثال زم زما feelings دی شي دپاره ښه نه دي یا دې کار دپاره زما feelings ښه نه دي. anytime هر وخت. anytime هر وخت. مثال زه ویم چې دا کار راته ونه کړي، راته وایي چې anytime هر وخت یعنی. sometime کله کله. sometime کله کله. right time صحیح وخت. right time زه تم right time ته انتظار وکړه. صحیح وخت ته صبر وکړه، انتظار وکړه. right time. worst day بد ورځ. worst ویل کېږي خراب ترین. بد. worst day بد ورځ، خراب ورځ، خراب ترینه ورځ. too early ډیر وختي. too early ډیر وختي. look around شاوخوا کتل. look around شاوخوا کتل. مثال که زه ورته وایم د میز خوا او شا کې وګوره، نو ته وایم چې look around the table د میز خوا او شا کې وګوره. all of you تاسو ټول. all of you تاسو ټول. don't worry اندېښنه مه کوه. don't worry اندېښنه مه کوه. I'm worried زه اندېښمن یم، زه تشویش کې یم. I'm worried زه اندېښمن یم یعنی زه تشویش کې یم. calm down آرام شه. calm down آرام شه. څوک چې غوسه کوي ته ورته calm down په قلاره شه، آرام شه. what happened څه وشو. what happened څه وشو. I'm listening زه اورم. I'm listening زه اورم.
tell me. tell me ما ته ووایه. tell me ما ته ووایه. more time. more time نور وقت. more time نور وقت. مثال زي ما نور وقت به هم نیسی. it will take more time. watch out. watch out پام کوه. watch out احتیاط کوه، پام کوه. it's impossible. it's impossible دا ناممکنه ده. it's impossible. tell us. tell us مونږ ته ووایه. tell us مونږ ته ووایه. help me. help me مرسته را سره وکړه. help me کومک را سره وکړه. I need it. I need it زه دغه ته اړتیا لرم. زما دې ته ضرورت دی. I need it یو شی دی ضرورت ورته. I need it زما ته ضرورت دی. دې ته زه اړتیا لرم. very tired. very tired ډیر ستړی. very tired ډیر ستړی. I hope. I hope امید لرم، هیله لرم. I hope زه هیله لرم یعنی زه امید لرم. I hope امید کوم کنه، امید کوم شاید. I hope. I'm outside. I'm outside زه بهر یم. I'm outside. I have it. I have it زه یې لرم. I have it یو ته دی فلان کیسی زه سره شته. yes I have it هو ما سره شته. repeat it. repeat it تکرار یې کړه. repeat it تکرار یې کړه. feeling good. feeling good ښه احساس کول. feeling good ښه احساس کوم، ښه فیل کوم. feeling good زه ښه فیل کوم، ښه احساس کوم. you're fouled. you're fouled ستا غلطی. you're fouled ستا غلطی، ستا خطا. waste of time. waste of time د وخت ضایع کول. waste of time وی وخت ضایع کول. so ته وی دا کار څنګه ته waste of time دا اصل د وخت ضایع کول دی. look behind. look behind شاته وګوره. look behind شاته وګوره. leave me. leave me ما پرېږده. leave me پرېږده. tell her. tell her هغې ته ووایه. our house. our house زمونږ کور. our house زمونږ کور. it's important. it's important دا مهمه ده. it's important دا مهمه ده. too fast. too fast ډیر تیز. too fast ډیر تیز. free time. free time وزګار وخت. so تو free time کسی شي کې مثال free time وزګار وخت. free time. talk to me. talk to me ما سره وغږیږه، ما سره خبرې وکړه. talk to me ما سره خبرې وکړه یا ما سره وغږیږه. tell them. tell them دوی ته ووایه. tell them دوی ته ووایه. how much. how much څومره. how much څومره.
د مقدار د اندازې پوښتنه کول لپاره how much استعمالیږي. much better much better ډیر ښه much better ډیر ښه. tell him هغه ته ووایه. very attractive ډیر په زړه پورې. very attractive ډیر په زړه پورې. کوم شی چې درته ډیر ښایسته ښکاري ته very attractive دلکش چې کوم زړه راښکونکی هغې ته attractive ویل کیږي. by force په زور. by force په زوره. remember this دا په یاد ولري. remember this دا په یاد ولري. go inside دننه لاړ شه. go inside دننه لاړ شه. say something یو څه ووایه. say something یو څه ووایه. don't buy it دا مه اخله. don't buy it. I'm responsible زه مسؤل یم. زه ذمہوار یم. I'm responsible ویل کېږي ذمہوار یا یو څیز مسؤل ګڼل ځان چې زه د دې ذمہواري کوم. I'm responsible زه مسؤل یم یا زه ذمہوار یم. آخري last جمله he misbehaved هغه بد اخلاقي وکړه. misbehave ویل کېږي بد رویه کول. he misbehaved هغه بد اخلاقي وکړه بد رویه یې وکړه.